یوه خیره ده چې د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او یوه دعا ده چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. خیره د مظلوم خیره ده. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام یمن ته لیږلم او داسې دواړه د یو بل نه جدا کېدو، او دا خپه مې د لګام د اس په دې سورلۍ په دې زین کې پرته وه، او نبی علیه السلام راته دغه ټیم کې وی واتق دعوة المظلوم، معاذه ځان به د مظلوم د خیرو نه بچ کوي. ګورې معاذه فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. معاذه د مظلوم د خیرو د رب په منځ کې پرده نشته دی. ګورې بس سیده خیجي، سیده سیده ځان به بچ کوي. روجه را روانه د ظلم ونه شي چرته. ګورې څوک تر نه په سپیړه ونه لګي. ګورې چاته کنزل ونه کې چرته. ستا د لاسه د چا د روجه ماتې وران نشي چرته. تا پسې چرته روجه ماتې کې خیري اوچتي نشي. ګورې او یوه دعا الله نه رد کوي. هغه دعا ده د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. هغه د پلار دعا ده چې کله پلار د خپل بچي دپاره دعا کوي. نو د دې دعا او د رب په منځ کې پرده نه وي چې پلار بچي ته دعا شروع. د پلار داسې پالوانه دعا ده. د مظلوم د خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او د پلار د دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. چې پلار لاس اوچت کړي او پلار دعا وغواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی، ورته وی تا نه مشوره علم جهاد لازم، خو مشورې نه راغلی. بختور صحابو د نبی علیه السلام د به مشوره اخیستله، د مشورې زی امام الانبیاء. وی تا نه مشوره علم جهاد لازم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هل لک مور دې شته کور کې؟ وی او وشته دی. نبی علیه السلام ورته وی ورشه فإن الجنة تحت رجلها، ورشه او د مور د خپو د لاندې د جنت ته ورشه. جنت هلته وګوره. زما مشوره دا ده چې ورشه. بختور دی هغه بچي چې د مور خپو ته ناست دي او د مور نه د خپو چاپی کوي او د خپو د لاندې جنت ګوري. موري ما پرېږده، ما د امام الانبیاء حدیث را رسیدلی دی، ما دی خپو ته پرېږده، ستا د دې خپو د لاندې جنت دی. ما دې ته لږ پرېږده. زم چې د چا پلار مور یې دا ډېر خوش قسمته دی. بیا به راشي، بیا به ما ته وایي مولي صاحب هغه خپې ګورم چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی. زما خپو ته به کښېنې، د بل عالم خپو ته به کښېنې، خو د دې د لاندې جنت نشته دی. بیا به ګرځې، بیا به مور ګوري او مور به نه ګورې. دغه یوه مور ده چې د دې د خپو د لاندې جنت پروت دی. اسې دې خپو ته کښېنه، اسې وله دا خپې چاپي کوه. وایي مورې نبی علیه السلام صحابي واپس کو چې کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها، د مور د خپې د لاندې جنت پروت. ما دې خپو ته لږ پرېږده، 15 منټه مې پرېږده، 10 منټه مې پرېږده. مورې په دنیا کې دقه خپې دي چې د دې د لاندې جنت دی. ما ته بل ځای جنت نه میلاویږي. جنت د مور په خپو کې میلاویږي. جنت د مور په خپو کې میلاویږي. نو د پلار دعا چې کله بچي له غواړي دا نه رد کېږي. نو کوشش کوئ د رمضان نه مخکې دا نیت وکړه چې زه به ځان بدلوم. صبر به را پکې سیوا کېږي، ترس پکې را پکې سیوا کېږي. که ترس تر کې سیوا نه شو نو روجه دې فایده نه ده کړې. ګورې مظلوم دا نه دی چې ته په لار سړی وډبیو، دا ظلم شو. یوازې ظلم دا نه دی. د دې نه بل غټ ظلم شته، د دې نه بله غټه مظلومه شته چې کور کې د روجه ماتې ټیمي او زنانه تنور ته ولاړی، انغري ته ولاړی، د اور ګرمۍ ته ولاړی او چې روټۍ تیاری تاله ماښام نه. د انسان نه دی، د خدای بنده نه دی. که مالګه روټۍ کې سیوا شوله یا کمه شوله، یا روټۍ وختي شوله یا ناوخته شوله، خیر دی که نه؟ نه، دی د روجه ماتې ټیمي او د روجې اذان شروع شي روجه ماتیږي او دی په سالن کې یا مالګه کمه ده او یا ډیره ده او په بیبي باندې را باندې کې او د روجه ماتې ټیمې. زه هم ویریږه، یو مظلومم ده یو روجه دارم ده. د روجه دارم الله دعا نه رد کوي او د مظلومم نه رد کوي. هسې نه چې د روجه ماتې ټیمې ته خو روجه ماته کې جومات ته راللې
او په دغه ټیم کې ته په جومات کې ولاړې او کور کې دی بیبي لا رب ته لاس اوچت کړل. ښه دا مظلومه ده اوس. ښه واتق دعوة المظلوم، د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی. وی رب زما انتقام به تې کله الې، رب زما تپوس به تې کله کوي. او دی راغلی دی په اول صف کې اوږدو تراو ته ولاړ دی او جانماز یې ځان ته خور کړی دی، خو کور بیبي لپې اوچتې کړي د خلاف. هلته شکایت درج کیږي، هلته د مظلومې ښځې خیره وختله، د رب او د خیرو په منځ کې پرده نشته. رب ته چې د مظلوم خیره وختله، رب ورته وایي فبعزتي، زما دې په خپل عزت قسمي، زما دې په خپل جلال قسمي چې امداد به دې کوم او انتقام به دې علم. پردې قرض ورته الله نه معاف کوي، پردې حق ورته الله نه معاف کوي، په د چا قرض و الله هغه نه معاف کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به جنازه کوله، د چا به پې قرض و امام الانبیا به جنازه نه کوله. اله به یې هغه جنازه کوله چې کس به راغې، ذمہداری به د قرض واغسته چې د قرض به زه ادا کم. اله به امام الانبیا وی الله اکبر، نیت به یې وتړو، اله به یې جنازه کوله. مونږ معاملاتو کې ډیره کمزوري ده نن. جماعت کې د الله نه یریږو، خو چې کله پټي کې پوله سیده کوو هلته بیا مشر ونه ویني نو، هلته بیا بابا ونه ویني نو. جماعت کې به ټوله شپه جماعت کې رونی، خو چې د پولې خواله یې ورشي او ته یې په پوله کې وویني، تا ته به د ایمان پته ولګي. ایمان ورله هلته وتله چې کله دی د پوله چا سره نیغی. ما یو سړی پوله کې داسې ونه لیده چې یاره خیر دی که زما څه حق تا ته دروړي، ما تا ته بخلی، خو ګورې ستا د حق نه یریږم. نو یو به وایي دا پوله دې پله ده، بل به وایي دې پله ده. یو داسې ونه وي چې نه دا پوله زما طرف ته ده، دا دغلته نه ده، خیر دی ګټه دغلته ده، او ته دیوال په دې ځای وکړه خو چې ستا حق ما ته روان. نو چې پولې له ځینو جنګ وي، چې پولې له څوک نیغولو له ځینو ځان سره به اول ټوپکې وړي، پته ده ورته چې زه به د ده حق لاندې کوم او دی وایي دی به د ده نه به حق لاندې کوم. هلته د الله نه نه یریږي. جماعت ته چې راځي څوم ښکلی صفا سوتره را روانې او په اوداسه کې را روانې، داسې پولې له هم لاړ شه که نه. وایي په دې کې چاته ضرورت دی، په دې کې خلق سله را بلم، زما حق دی تا ته ووړي، خو چې ستا حق ما ته روان. او دې بلیږي د لویش ځمکې دپاره به پرزول کوي. دا یوه لویش ځمکه چې ته لاندې کې، دا به څومره غنم وکړي، دی کې به څومره آبادۍ راشي، کمره به پکې راشي چې لویش ځمکه لاندې کې. دا نن یوه لویش تا، او په میدان محشر کې به دا اوه لویش دي، او ستا غاړې ته به یو امیل پروت یو تاک، دا به دې غاړې ته پروت او د الله په دربار کې به حاضري کوي. الله دربار ته به ورځي، دا به یوه لویش نه وي، چې مرله دې لاندې کړه دا به مرله نه وي، دا به اوه مرلې ځمکه به دې غاړې ته پرتې او د الله په دربار کې به حاضري کوي. ستا حق دې راوړي خیر دی، زما حق دې درواوړي خیر دی، خو چې ستا حق په ما را نشي هلته بیا نشم کولی. حدیث مبارک کې راځي قیامت په ورځ به یو کس راشي، په سټ په اوښ ناست، د چا په سټ په غوا ناست، چې چا کم شی لاندې کړی نو، د چا په سټ په پټي پراتی نو، د چا په به دا ونې پرتي لاچیانو بنډل به په سټ پروتي نو، خو چې کم شی چا لاندې کړی دی اب یې په دې سټ پروتي. او دی به میدان محشر کې را رواني، وی به اغیثني یا رسول الله، اے د الله حبیبه امداد مې وکړه، امداد مې. ډېر بد حالت کې دې حالت ته مې وګوره، اغیثني یا رسول الله، د الله حبیبه امداد مې وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کس مال راشي زه به ترې انکار وکړم، زه به ورته وایم چې زه نن ستا امداد نشم کولی. ما تا ته ویلي و چې ماله به داسې حالت کې نه راځي چې پتا د بل بنده حق پروت وي، ماله به دې حالت کې زه ستا سفارش نن نشم کولی. داسې به ګرځي په میدان محشر کې، د چا په سټ په اوښ ناست و، د چا به غوا ناست و، د چا به ځمکه پرته. دینه امان غواړئ، امان امان، چې یو کڼ کې درته د چا روانه وړي، کڼ کې کڼ کې. یو بزرگ باره کې راځي وفات شو، چا خوب کې ولید،
الله د سره څه معامله وکړله؟ وی چې نوره معامله مې کلیر ده. یو ځای ته روټۍ له تلې ومه، واپس راتللمه، نو یو باغ نه مې یو کڼ کې شو کولی و، غاښونه مې پې صفا کول. د هغې کڼ کې معامله راته پرته، د هغې کې لنښتې یم، د هغې معامله لا نه ده صفا شوه. د هغې مالک به راځي، زما او د هغه ترمنځ به معامله صفا کړي. د هغې کڼ کې په حساب کې ګیرې م، هغه یو کڼ کې راوخته. نن سبا خو چې دوی شپوله ورخ واکي نو لخلص خو پکې بکاڼي ووي، وایي دا پیدا مې پکې وکړل. په سره د دغې بکاڼو به دا به په سټ پرتي او میدان مخ د کڼ کې حساب مې ویلا کلیر نه دی چې ما یو کڼ کې د یو باغ نه شو کولی او خوله کې مې واله. د هغې په معامله کې ګیرې من، د هغې په معامله کې ګیرې. په منځونو یوازې نه خلاصېږو ښه، په حجونو یوازې نه خلاصېږو ښه، په عمرو یوازې نه خلاصېږو ښه. معاملات بنیادی خبره ده. هلته به د سړي ایمان ګوري چې د ایمان څومره وزن کې دی، د ایمان څومره وزن کې، د ایمان وزن څومره دی. سړی ډېر خفه شي. دا مسلمان دی چې مسلمان ته غل دی، دا مسلمان دی چې مسلمان ته غل دی، او مسلمان ته شیش والی چې دی به څنګه رسومه. ډېر سړی خفه شي. یو به بل ته ټلیفون کې وی راشه د چانس ګاډی دی علي خوینه، د چانس ګاډی ویلې راشه. خبر یې د چانس ګاډی پیژنې، ځان خو پې لږ پوه کوي که مونږ پې لږ ځان پوه کړو. د چانس ګاډی مو پیژنو. وی راشه د چانس ګاډی دی. څنګه د چانس ګاډی دی؟ د 10 لکو روپو ګاډی دی او تاله په 8 لکه علم. دې ته د چانس ګاډی وي. دې پسې 8 لکه روپۍ اوسي، د 10 لکو ګاډی په 8 لکه والي. خدای دا تپوس نه کوي چې دا کس د 10 لکو ګاډی مال ولې په 8 لکه راکوي. چل څه شوی دی؟ وجه څه ده؟ چې بیا وروسته تپوس کی دا د 10 لکو ګاډی چې په 8 لکه خرڅوي، د مور ته کینسر لګېدلی، مور یې د کینسر بیماری، ډاکټر لی بوځي، نو ډاکټر ورته وایي ستا د مور په علاج 8 لکه روپۍ لګي. که را دې وړې نو د مور ژوند به دې بچ شي، که را دې نه وړې نو بس د مور ژوند نه دې لاس یمځه. نو د مور په علاج 8 لکه روپۍ لګي. نو د سره بل فکر نه وي، نو دی بارګین ته راشي، ورته وایي زما مور بیماره ده، هسپتال کې داخله ده، 8 لکه روپۍ په علاج لګي او ما سره نشته. دی ورته وایي صحیح ده، یو ګاډی پې خرڅ کړي په 10 لکه روپۍ، د 3 میاشتو په نیټه په 10 لکه په ده ورواړئ. بیا بل کس ته ټلیفون کې وی راشه د چانس ګاډی دی، ده ته وایي اوس یې دله ورکه په 8 لکه روپۍ. نو دی 8 لکه روپۍ والی ولاړ شي، دی 8 لکه اوسي، دلته دی خوشحالیږي وي 2 لکه روپۍ مې ګاډی ارزان واغست. ته خبرې په دې 2 لکه روپۍ دا تا نن د یوې مور د وینې سودا وکړله. دا کو هغه مور سپتال کې خبر شي چې زه په سپتال کې پرته یم، زما کینسر دی، نن بار زما په وینه باندې لبې کېږي. که دا مور خبر شي چې زما په بیماری کې نن یو مسلمان 2 لکه روپۍ ګټه وکړله. الله اکبر. خدای دې د چا بیماران دسې نه بیماران کړي. خدای د دې غریبانانو حامی و ناصر شي چې ښځه یې بیماریږي نو خلک پکې 2 لکه روپۍ ګټي. خدایا دا مالدار دی، د پیسې دي ته یخي لکه، نو د سره خو ډېرې لکه یو بس پاک کټې مې په 8 لاک را باندې والي، یو بلې ورځې وله بیا په 10 لاک خرڅ کړي. مسلمان دې حل ته پاتې شو چې پیسې یخي دي، چې کله به دې مجبوره کېږي چې زه تېنه 2-3 لکه روپۍ وګټم. دا کو هغه بیمار خبر شي سپتال کې، دا مور خبر شي چې زما په بیماری کې، زما په کینسر کې نن مسلمان 2 لکه روپۍ وګټلې. دا مسلمان دی. ته چې ورشي هغه محتاج دی ولیدو، ته ولې دا ګاډی د 10 لکو په 8 لکه خرڅوې؟ زما مور بیماره ده، زما خور بیماره ده، ما سره پیسې نشته. وایي هو دا 10 لکه روپۍ والا، دا ګاډی واپس کا، دا 10 لکه والا په دې د مور علاج وکا، دا ما تعالی قرض حسنه درکړلې، او چې کله در سره ټیم په ټیم کېږي نو مال خپلې پیسې راکوه، ای به خیر دی، دا ما سره ایکسټرا پرتې وي.
نو دلته د یو مور بیماری کې او بل پکې 2 لک روپۍ ګټي. دا مسلمان دی؟ بیا ځي حجونو عمرو له، بیا ځي تبلیغونو له، او د مسلمان سره دا معامله کوي. بنیادی خبره معاملات دي، بنیادی خبره معاملات دي. معاملات دا بنیادی خبره ده. بنیادی گاڑی خرڅوم ولې خرڅوي؟ انجنې والې دی چې زر یې خرڅ کړم چې بل ورسوم که نه، بل به څنګه رسومه، بل مسلمان به څنګه رسومه چې وی رسومې انجنې والې دی چې په بل یې خرڅ کړم. دا مسلمان دی. دی منځونه کې راځي الله اکبر، ځان تکبیر تحریمه له جومات ته رارسوي، او بار حال دا دی، بار حال دا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې چا پچا باندې یو سیس خرڅ کو او پدې کې نقصان وو، یو عیب و پکې، نقصان و پکې، او د 50 سیس خرڅ کو، دته هغه عیب ورته اونخو، لکه مونږ چې وای و مې رسو، لکه مسلمان بل مسلمان ورسو. دا دی هغه نه دی رسولی، خپل ایمان لدی دکه ورکړه، ښه دا دی ځان ورسو. هغه خو دی 50-60 نقصانو کو، خو خپل د ایمان تاوان دی وکړو. چا چې په چا باندې څه شی خرڅ کو او په هغه شیز کې نقصان او د ورته اونخو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای همیشه لم یزل، لفظ راغلی دی لم یزل، همیشه دا بنده د الله په غصه کې گرفتار شو. همیشه ګټه مې پکې وکړو، انجنې والې 1 لک روپۍ مې وګټلې، راشي په مانځه ودرېږي. دی همیشه د الله په غصه کې مبتلا دی چې یو نقصان په شي کې و، د خرڅ کو نقصان ښکاره نه کو، ښکاره ورته ووایه دې شي کې دا د نقصان دی، که سره د دې الي نو ښه، که نیلي نو نه. اب څوک خو د نقصان په وجه به پیسې لګي کمېږي، دې کې خو نور څه خبره نشته، ګټه به لږه کمه درکړي. دا د مسلمان حال دی، د مسلمان سره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. زمونږ استاسو د مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، مونږ چې د چا په مذهب او په مسلک د کپړې کاروبارو، ښه کپړه به یې خرڅول، د کپړې کار. یو ورځ په سفر تو نو خپل نوکر یې راوغوښت، ورته وایي که زه نه یم او ته دا کپړې خرڅوي که نه، نو دې یوه کپړه کې لږ نقصان دی، عیب دی پکې، نقصان دی پکې. که دا کپړه دې کله په یو ګاک خرڅوله نو ورته به ووایي چې په دې کې دا نقصان دی، خبر به یې کړي، بیا یې ورکه خیر دی، خو چې هغه خبر شي وی صحیح ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې راغی نو کپړه نوکر او خادم خرڅه کړې وه. تپوس یې ترې نه وکړو تا چې دا تان خرڅو، تا هغه کس ته ویلي و چې په دې کې دا نقصان دی؟ وی حضرت ما نه هیر شوي، ما خیال نه و کپړه اغوستې شوې ده. وی ښه په چا دې خرڅه کړې ده؟ هغه ورته د هغې کس د کلي نښې وښوي. سړي ته پته لګي که نه، تاسو چې سواړی بازار کې کپړه خرڅه کوي، پته لګي چې دا سړی د ډیری دی یا د بئی کلي دی یا د تور ورسک دی، سړي ته پته لګي که نه. هغې نوکرې ورته هغه نښې خو شوخوي چې د دغې علاقې و. امام صاحب راغې سورلي په کرایه باندې ونیوله او اقې کلي او علاقې ته لاړو، هلته معلومات کول، وی داسې داسې کس دی. هغه کس معلوم کو، راوی غوښتو، وی زه نه ومه، زما یو نوکر پتا باندې کپړه خرڅه کړې وه، خو هغې کپړه کې دا نقصان ما ته خبر کړې، خو کپړه ما ته واپس کوي، نو زه بیا راغلی ما ته کپړه واپس کړي. صرف په مونځ کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسله کې په دکان کې بیا نه وي، چې کله بیه کوي نو بیا نه وي، صرف په مانځه کې وایي د امام صاحب په مذهب یم. د امام صاحب مذهب دا دی چې رب الدین بنه کې ټیک ده، دا هم مذهب دی، خدای مذهب دی چې عیبدار شی بچه بچا باندې نه خرڅوي.
دلته مذهب منی او الته مذهب نه منی. بنیادی شی معاملات دي. معاملاتو کې دین ښکاره کیږي، په عباداتو کې دین نه ښکاره کیږي. دین چې نه ښکاره کیږي په معاملاتو کې. چې د تر سړی معامله ویني نو دین بدر تخکاره شي. بس چې یو مالدار کیږي بس دعا کوي خدای غریب کوه مې منو. نه مالدارانه سي په سړی لبي کوي نو الله دې رحم وکړي. چې گاونډي دې مالدار شي نو پتا ما بدر تناسي وي. کله وره قرضداري کیږي چې دا کور خو ته لاس تکم کا. الله اکبر. ته چې دنه کور والے دې بي کور شي. تر د بیٹک کې آرام نه دی کړي. تر در دیوال نه سورې نه دی غسته. ته چې دنه دا کور والے کنه او دې بي کور کې دې بچرته. ته مسلمانې گاونډي د گاونډي کور تغلې مړه گاونډي سکه رور ضرور هغه تغلې سټیم بمیرور چې رور قرضدار شي لومبه رور را پاس وی جیداد لیکا سٹام لیکا ہوں پیسے قرض والا. اللہ اکبر. نن رور تناستے کنا ستارور قرضدار شو ہوں پیسے والا خپل کنڈو وکا اور خرص نکی پٹے خرص نکی ستا پما بندی حق. نن زمون سم معاملات د خلق سره. نبی علیہ السلام فرمائی چې کم تاجر چې څوک اغستل خرڅول رښتیا وایي او د امانت او خیال ساتي د حشر به الله د پیغمبرانو سره کوي. چې رښتیا وایي او د امانت او خیال ساتي. نو سوام چې دکانداري او رښتیا وایي دا ډیره ګرانه خبره. دا ولې بیا لیکل غواړي چې بورډ په سړی ولګي چې دا دکاندار دروغ نه وایي. دا دکاندار د امانت او التاجر الصدوق الامین. کم دکاندار چې رښتینی وي امانتداري د حشر به الله د قیامت په ورځ د انبیاء سره کوي. د پیغمبرانو په صف کې به الله دا تاجر ودري. کوشش دا کو کنه چې د مسلمان سره د خیر خواهی سوچ کو. بیا د غریب سره ډیر د خیر خواهی سوچ کو. ګوتی ممروړی غریب لخوا ګوتی غریب له ممروړی ډیر د خیر خواهی سوچ لري. مړه سړی چرته لاړ شي ستا به د بل سره نه لګي ته به یو مشر پسې لاړ شي یاره ما له روغه وکړه. د جرګې مشران به مقرر شي 4-5 تنه. نو ستا به د جرګې مشر مقرر کړي او هغه چلته لاړ شي نه هغه هلته ښه شیطاني شروع کړي هغه روغه ښه ورانه نو چې سړی به دا اعتماد پچا کوي سړی به څوک ګوري پچا پسې لاړ شو لکه څوک ګورو چې دا خیر خوا دی چې څوک وینما پچا اعتماد وکما. دا غریبانان بچرته زی دا بیسوک خلق بچرته زی چې خلق په لبی کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی من اقال مسلما اقال الله عثرته یوم القیامه. نبی علیہ السلام چې بر صحابی لاس پلاس کې ورکاو کنه دي سی به صحابی راغی بیعت پې کو کنه دي سی به لاس په نبی علیہ السلام لاس کې ورکو. بنیادی خبره به ورته دا کوله مسلمان بنه دوکا کوي مسلمان بنه دوکا کوي مسلمان تبکن دی نه کني مسلمان بنه دوکا کوي مسلمان بنه دوکا کوي. دا لوز بیت اغس. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې اقاله وکړله د یو مسلمان سره اقاله دی ته وای یو دکاندار یو سیس خرڅ کو ورځ نیمه پس هغه گاک واپس راغی یاره دا کپړه مې خوښه نه ده سیری کړي نه ده استعمال کړي نه ده موسم تلې نه دی تا ته وای دا ما نه واپس والا او دا دکاندار ورته وی راکا او خپلې پیسې دیواله دیتا اقاله وای. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د مسلمان سره اقاله وکړله اقال الله عثرته یوم القیامه. الله تبارک وتعالی با د دې دکاندار سره اقاله وکي په ورځ د قیامت. الله وی چې دا دکاندار مال راشي زه به ورته واما تاله چې هغه واپس شوی سیز راوړو دا په سړي ډېر بد لګي. دکاندار یې له خوشحالېږي وي پیسې مې وګټلې چې ګوري یا پسې واپس راوړي ټیک ته چې دا ډېر چپ لګي په بنده خدا الله نن ته سودا واپس کوي هغه مختورن راغلی دی
الله تبارک وتعالی وی چې دا دکاندار مال مخې نه راشي د د ګناهونه به راشي نو زه به د سره اقاله وکم د ګناهونو دی به څومره مختورلی زه به ورته وایم چې دا ټول ګناهونه دی راکه او د دې په بدله کې جنت والا زه جنت تا هغه سره سودا واپس کړي و او ته ماته ګناهونه واپس کړه زه تا سره اقاله کوم زه جنت ته نو د مسلمان د خیرخواهۍ سوچ هر ټیم کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب العالمین